السلام علیکم ویورز د انګلیسي لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. راځئ چې نن د هغې وسیلې په باره کې یو څو جملې زده کړو چې زموږ ورسره په روزمره زندګۍ کې سر و کار دی، یعنې پیسې. پیسو ته په انګلیسي ژبه کې څه وایي او په کم ځایونو کې موږ ترې ګټه اخیستلی شو د ویلو په صورت کې. منی یعنې پیسې. په انګلیسي ژبه کې پیسو ته منی ویل کیږي. نو راځئ چې اوس یو څو جملې ترې زده کړو. Give me my money. زما پیسې راکړه. Give me my money. زما پیسې راکړه. Borrow me some money. ما ته یو څو روپۍ قرض راکړه. Borrow me some money. ما ته یو څو روپۍ قرض راکړه. How much money do you have? ته څومره پیسې لرې؟ How much money do you have? ته څومره پیسې لرې؟ My pocket is empty. زما جیب خالی دی. My pocket is empty. زما جیب خالی دی. I lost my money. ما خپلې پیسې له لاسه ورکړې. یا داسې هم ویلی شئ چې ما خپلې پیسې ورکې کړلې. I lost my money. ما خپلې پیسې له لاسه ورکړې. They have so much money. هغوی ډېرې پیسې لري. They have so much money. هغوی ډېرې پیسې لري. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.